سلامونه د سبا نیوز ګرانو کتونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په اسلام آباد کې د اسلام آباد پولیسو د بیرسټر ګوهر شرف المروت په ګډون د پاکستان تحریک انصاف مشران نیولي دي. تحریک انصاف ګوند د خپلو مشرانو نیولو تصدیق په ایکس پخواني ټویټر کړی دی او د هغوی د نیولو په کلکه غندنه کړې ده. اسلام آباد پولیسو د ګل دوشنبې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسټر ګوهر خان شرف المروت او بیرسټر شعیب شاهین نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویاند جواد تقي ډان ورځپاڼې ته د تحریک انصاف ګوند د دغو دریو مشرانو نیول تایید کړي دي. تحریک انصاف ګوند د خپلو مشرانو نیولو تصدیق په ایکس پخواني ټویټر کړی دی او د دغو نیونې په کلکه غندلې دي. اسلام آباد پولیسو د پی ټی آی چیرمین بیرسټر ګوهر او شرف المروت د پاکستان پارلیمنت هاوس یا پارلمان ودانۍ نه بهر نیولي دي. پاکستان تحریک انصاف د شرف المروت چې د ټولو اول نیول شوی وروسته یې په خپل ایکس باندې په یو پوسټ کې ویلي دي د پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلۍ موجوده غړي ایم این ای په ضد دا ګام پورته کړی دی چې ورته د شرم خبره ده. په دغه پوسټ کې ویلی شوي دي دا په ډیموکراسي باندې باید مستقیم ګزار وګڼل شي. پی ټی آی په ایکس یو بل ټویټر کې ویلي دي په پاکستان کې د وړاندې نه کمزوري جمهوریت په مخ یوه څپېړه ده. د پوځ ملاتړ لرونکي امیران او غیر قانوني حکومت اوس په غیر قانوني توګه د تحریک انصاف منتخب غړي د پارلمان د احاطې نه نیسي او تښتوي. د پی ټی آی موقتي مشر بیرسټر ګوهر خان کله چې هغه د قومي اسمبلۍ غونډې نه راووتو نو د اسلام آباد پولیسو هغه په زوره ونیولو او په غیر قانوني توګه یې ګرفتار کړو. د پی ټی آی د قومي اسمبلۍ غړی شرف المروت د پارلمان نه بهر په غیر قانوني توګه ونیول شو. د پی ټی آی غړی او د سپریم کورټ وکیل شعیب شاهین هغه په ملکي جامو کې د نه پیژندلو کسانو لخوا د خپل دفتر نه وتښتول شو. په سوشل میډیا خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې شرف المروت چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی دی د قومي اسمبلۍ مخې نه ونیول شو. د پی ټی آی تر مخه د هغوی یو بل وکیل مشر بیرسټر شعیب شاهین د هغه له دفتر څخه په ساده جامو کې د نامعلومو کسانو لخوا نه ونیول شو. تېره ورځ په اسلام آباد په سنجاني کې ترسره شوې د پی ټی آی جلسې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد په جلسه کې بېلابېلو مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سمدستي توګه د عمران خان د خوشي کولو غوښتنې کړې وې. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.